سلامونه خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن مو درته له عبرت نه ډکه کیسه راوړې. هیله ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. وایي چې هوسۍ د چینې غاړې ته لاړه چې اوبه وڅښي. په اوبو کې یې خپله څېره ولیده او پښې یې په نظر کې وړې ښکاره شوې. خفه شوه، خو کله یې چې خپل ښایسته ښکرونه ولیدل خوشحاله او مغروره شوه. په دې وخت کې څو ښکاریانو د هغې د ښکار نیت وکړ. هوسۍ منډه کړه او څرنګه چې هغې تیزه منډه وهله ښکاریان ورته ونه رسېدل. اما کله چې ځنګل ته ورسېده ښکرونه یې د ونې په ښاخونو کې بند شول او په تېښته بریالۍ نه شوه او ښکاریانو ونیوله. هوسۍ له ځان سره وویل افسوس، هغه پښې چې زه ترې ناخوښه وم ویې او هغه ښکر چې په ښکلا یې نازېدم په دام کې واچولم. ډېر کله په ژوند کې له هغو شیانو چې ګیلهمن او ناشکره یو زموږ د بریالیتوب عامل وي او هغه څه چې په اړه یې مغرور یو د ماتې او سقوط سبب مو وي.